حضور صلی الله علیه وسلم په ابتدا د امر کې او په ابتدا د مدینه منورې د راتلو کې د مدینه منورې د يهوديانو سره او د مدینه منورې د منافقانو سره ډېر په تکلیف کې او ډېر په امتحاناتو کې مخامخ شو. د مدینه منورې يهوديان دا ډېر زیات ماکران خلکو، ډېر زیات مکر پکې نه راغلی او ډېر لویه تصنع پکې نه راغلی وه، ډېره لویه د سینې او د قلب تیاره پکې نه راغلی وه، کبر پکې نه راغلی و، دروغ پکې نه راغلی و. یاره خو بس څه باندې چې سړی خپله ډرامه ښایسته کوي ټول هغه څه پکې راغلي او د حقیقت وینا نه او د قلب د نور نه، د زړه د نور نه او د الله د تعلق نه او د خشیت او د الله د یره او د آخرت نه بې پروا خلک راغلي. دا ډېر خطرناک صفات دي چې یو سړی خپل آخرت برباد کی د دنیا نه پاره تبیه د ځان د پاره وکړه. خفه کېږئ مه ګورئ، تبیه د ځان د پاره وکړه چې یو سړی خپل آخرت برباد کی، صرف د دې په نیت باندې برباد کی چې حصول الدنیا وشي، شهرت مې وشي، په باطل باندې ودرېږي او حق خبره پرېږدي. تبیه د ځان لپاره وکړه. الله تعالی دې موږ په امان کې وساتي. د هغه زمانې یهودیان هم په دغه صفاتو کې نه، صفات په معنا د عاداتو کې نه مبتلا وو، دقه عاداتو کې مبتلا وو. د ځان ښه وینا د بل بده وینا، ځان درون ګڼل او بل سپک ګڼل، ځان ته ښه سړی ویل او د دنیا په سر باندې چې دا ټونه خلک دي بس دا زما نه ښکته خلک دي او دا زما په شانتې نه دي راغلی او زه د دوی نه اوچت یم. دا د یهودیانو عادات په هغه زمانه کې نه راغلي. بیا داسې ظالمانو چې الله اعلان کی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژني، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. د الله د پیغمبر پیژني چې دا پیغمبر دی. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق په حضور صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره کې تشریف یې نو وروړی، مکه کې لا پیدا شوی نو د مدینه منورې د یهودیانو او د هغه ځای د مشرکانو چې به کله جګړه راله نو د یهودیانو به د مشرکانو ته وی چې ګورو به راسره، وی څه به راسره ګورې؟ وی یو پیغمبر را روان دی مونږ کې، دا لفظ مونږ به وي خو نه پیدل کنه. یو پیغمبر را روان دی، اخري پیغمبر را روان دی مونږ کې، او بس قریبه ده چې د آخري پیغمبر به په مونږ کې نه راشي نو بیا به د هغه بادشاهي وي او د هغه به غلبه وي او مونږ به ورسره یو، تاسو به برابرو. دا په پښتو کې تاسو ته یم، تاسو به برابرو. قرآن د دې نه آیات کې تعبیر کوي وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. څنګه آیات راغلي؟ دوی طلب د فتح به کا او دوی به مجادله کول او په مجادله کې به سوي چې په وسیله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله موږ له فتح را، په وسیله د آخر پیغمبر سره موږ له فتح را، به حق محمد به وي صلی الله علیه وسلم. ګمان یې دا چې دا به مونږ کې راځي او چې په مونږ کې رانار شي نو دا یهودیت او دا یهودیان به اوچت شي او د عرب به داسې برابر کو چې سم به برابر کو. کاسه پې الټه شوه. الټه خو پېژنې قاریانو پیغمبر په چا کې راغی؟ په بنو اسماعیل کې راغی. بنو اسرائیل کې رانغی. ښه چا کې راغی؟ بنو اسماعیل کې. بنو اسماعیل څوک؟ بنو اسماعیل د دوی د تره زامن راغلي د اسماعیل علیه السلام بچي چې عرب دي، دې ته بنو اسماعیل وي. او هغه بنو اسرائیل چې هغه د اسرائیل او هغه وروسته د یعقوب علیه السلام او هغه وروسته د اسحاق علیه السلام بچي راغلي نو هغه د یعقوب او د اسحاق علیه السلام بچي چې کوم راغلي هغه ځان له خلک راغلي او د تر زامن راغلي. بنو اسرائیل او بنو اسماعیل د تر زامن راغلي. د ابراهیم علیه السلام د دو بچو زامن راغلي، اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام. اسحاق علیه السلام د
بنو اسرائیل پلار راغلی اسماعیل علیه السلام دا د بنو اسماعیل یعنی د عرب پلار راغلی د دوی ګمان دا چې دا به بنو اسحاق کې وي بنو اسحاق کې وي یعنی بنو اسرائیل کې وي الله پیغمبر په بنو اسرائیل کې را نه واسطه بلکې پیغمبر الله تعالی په بنو اسماعیل کې نه راو نو یو خدای چې دوی پیژنده ما تاسو ته یو خبره کړې وه علامه خفاجي رحم الله په شرح دا شفا کې او مواهب اللدنیه په شرح زرقانی په شرح د مواهب اللدنیه کې نقل کړی دي چې پیغمبر کله پیدا کیږي نو یو عظیم الشان د پیغمبره ستاره په هغه کور کې نه راځي حضرت عیسی علیه السلام چې بیت اللحم کې پیدا کېد بیت اللحم دان سره یا سات ناصریه ورته ویل کېږي عیسایانو ته ناصریان وایي نصارا ورته ځکه وایي چې په هغه وخت کې د یهودا کوم سلطنت و اگر چې د یونانیانو اغوستی او په هغه وخت کې د یونان سلطنت و او غټ روم ګریټر سلطنت راغلی خو بیا هم په دغه علاقو کې یهودیان موجود راغلی نو ناصریه ورته ویل کېږي بیت اللحم او ناصریه کې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی کله چې عیسی علیه السلام په بیت اللحم ناصریه کې پیدا کېږي نو د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې چې څونه یهودیانو نیکانو مسلمانانو ایماندارو علماو اولیاو زما د الفاظ سوچ کوئ د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې خو شریعت د موسی علیه السلام وکړ نو چې څونه د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې چې څونه یهودیانو مسلمانانو نیکانو علماو اولیاو بزرګانو ځکه چې اهل کتاب راغلي د دنیا په سر باندې صرف دغه یو ډله وه چې دا د شرک ناپاکه وه نور چې خواته ورته مخامخ څونه پارسیان دي چې مجوسیان مزدکیان ورته مونږ وایو یا دې خوا طرف ته روم هم دغه وخت کې بت پرستۍ کې نه مبتلا رومیانو بت پرستي د قسطنطین په زمانه کې ختمه کړې ده دا تاسو چې ورته قسطنطین یا وایي استانبول د اسلامبول او استانبول دا سلطان محمد فاتح پته کړو دا د رومیانو یو لوی بادشاه قسطنطین ورته ویل کېږي قسطنطین مونږ ورته قسطنطین ویو نو کانسټنټاین د څه شی بلا راغلی نو کانسټنټاین یا قسطنطین اول دا قسطنطنیه آباده کړې وه او دا اولنی عیسائی بادشاه راغلی په هغه زمانه کې چې د عیسایت سره د مور نه قبول کړی او بیا روم سلطنت چې کوم غټ رومي سلطنت دا د بت پرستۍ نه راوړېدلی عیسایت ته چې عیسایت هغه وخت کې د رسول الله سلام د زمانې نه مخکې په اسلام په هدایت او په خیر باندې خو دا زه چې کومه خبره کوم دا د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې ده قبل مسیح دې ته مونږ څه شی ویو قبل مسیح د عیسی علیه السلام د زمانې نه مخکې چې عیسی علیه السلام لا پیدا شوی نو قبل مسیح کې نو چې کله داسې د هدایت او د نبوت یو ستاره ښکاره شوه نو یهودیان عالمان پیښ شو بیا خفاجي وي دا څنګه ستاره وي دا داسې د ښکاره د ستارو غوندې یو ناشنا خبرې کوم خو بیا دا خلک نه پوهېږي او چې زه یې وکړم نو بیا جنجال راته جوړ شي او یقین وکړه نه پوهېږي په هر کال کې د دنیا په مدار کې یو دمدار ستاره تاویږي دمدار ستاره پېژنئ نو زه چې ویم چې نه پوهېږې نو چې زه ښکاره کوم نو تاسو پرې نه پوهېږئ او بیا ما پورې خاندئ د ملا بیا دماغ خراب شوي لا راپسې لګي یونس ډاکټر لی بوځه کورم ښه شان ما یونس ډاکټر له مه بوځئ د جاهل زامنو ځان یونس ډاکټر له بوځئ چې تاسو پرې نه پوهېږئ کتاب وګورئ ځان پوه کړئ نو چې ځان تاسو پرې نه پوهېږئ اوس تاسو دمدار ستاره به تاسو دا وایي چې مفتي صاحب وایي چې وایي د ستارو پکې لکیم راغلي دي وي یونس ډاکټر لی بوځه یونس ډاکټر له ما مه بوځه جاهله ځان بوځه زه خو د علم خبرې تا ته کوم خو هغه ستا د لیول نه اوچتې راغلي ستا دماغ په هغې نه رسي داسې دمدار ستارې دي چې 25 کالو کې تاویږي زما د وړاندې دې طرف ته یو 20 سال مخکې یو دمدار ستاره پېژنئ داسې یو ستاره غوندې روانه سیاره دمدار سیاره ستاره نه سیاره یو سیاره غوندې روانې او د هغې پسې داسې لکۍ غوندې د رڼا روانې دا د دې نه مادي اخوا دېخوا کېږي نو هغه یې انعکاس ته روشنۍ کوي نو دا اصل کې دمدار سیاره دا به کله 15 کاله کې تاویږي کله 600 کاله کې بعضې داسې سیارې دي 600 کاله کې تاویږي بعضې 1000 کاله پس راځي د دنیا د محور ته راشي مدار ته راشي
نو د نبوت یو سیاره وه دا به په یو ځای ودرېده. نو یاداره چې همدقه سیاره به ودرېده. دا د پیغمبر دا د هدایت سیاره ده. دا نه بعد ناشنا باب دی د نجومو چې زه نه شم ویلی که مې وي تاسو پرې نه رسئ. نو یا به دا سیاره راغله یا دا چې نه دا د باطل یو نور به راغی او د دغه کور په سر به ودرېد په کوم کور کې چې به پیغمبر پیدا کېده. نو عیسی علیه السلام چې کله پیدا کېده د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو په وخت کې دا نورانیت د اسمان نه راغی د عیسی علیه السلام د کور د پاسه ودرېد. اهل قلوب ولید چې د چا زړه روښانه یې هغوی ولید. نو د هغه یهودا ورته ویل کېږي او ناصریه ورته ویل کېږي او علاقه بیرش سبا ورته ویل کېږي او شمعون ورته د علاقې دي. د سینا نه هغه لوی لوی علما اولیاء رالل او د حضرت عیسی علیه السلام د کور خواته ودرېدل. وی دلته خو پیغمبر پیدا کېږي دا خو پیغمبر دی. خو جنجال دا وشو چې د هغه تعلیمات کله د یهودیت خلاف وو. نو خفه کېږې ما دا سم پښتانه دي دا یهودیان کټاس پښتانه دي او دا پښتانه یهودیان کټاس یهودیان دي. دا ونه وایي چې مانه اخوا دې خوا تلرکي او صرف یو ټکي راوړي. د پښتنو عادتونه د یهودیانو په شانتي دي او د یهودیانو عادتونه د پښتنو په شانتي. پښتون سړی چې ودرېږي که نه والله دې په امان کې اوسه غم ته نه لګم ټول پښتانه یې سره بل ځای نه نه راغلي. تا راته یو خبره کړې وه اوس یې راته وایم نوم دې نه علمه خو هغه ځای کې قرآن شریف خوړل کېده ډبر کې او یو سړی راغی ما ته یې ویل چې زه خو قرآن خورم. وایي ما ورته ویل چې 100,000 روپۍ دي. وایي 6,000 روپۍ دي. وایي ما ته یې ویل چې په 6,000 ما ورته ویل چې په 6,000 روپۍ قرآن خوري. 6,000 روپۍ دي 6,000 روپۍ خو نه دي راغلي یاد دي شي. او تا راته خبره کړې وه پیسه بابا کې قرآن ورکو نه وي د غټو ټکو والا د تاج کمپنۍ والا راوالی وړو ټکو والا نه تا راته کړې او تا راته خبره کړې وه د اخر چې لږ راغلي ویې لکه ګورې قرآن شریف ولې ورکو خو مالګه پې واچوې وه تاسو یاد دي وایي مالګه پې واچوې. نو دا خو پښتانه دي دوی چې کله په حق ودرېږي که نه نو سم چې په حق ودرېږي که نه بلاليه نو بیا هر څه د حق دپاره ورکوي. خو که د پیر تاریکي سره ودرېدل که نه پیر تاریکي یو تاریکي پیر تیر شوی دی نو که د پیر تاریکي سره ودرېدل که نه نو بیا د پیر تاریکي دپاره هم سر ورکوي. بس پښتانه دي الله دې خیر پکې واچوي. دا یهودیان سم پښتانه با چې کله ورته پته ولګېده چې د عیسی علیه السلام تعلیمات خو زمونږ د تعلیماتو خلاف دی دا چا پیغمبر کړی دی دا له کوم دی الله خدای کو که نه قسم درته خورم قسم درته خورم بیا درته قسم خورم کروڑ کنه ته نه قسم خورم چې دا سر او مال او دا بچي او دا ټوله دنیا ځي که نه دا د ټوله لاړه شي خو د انبیو تعلیمات دا به مونږ الحمدلله منو دا سرونه به د قدمونو کې ږدو دا ځان سره یاد ساتو. ما خو د ایمان یو سړي ته به پته لګي چې زما آخرت خرابېږي او پیغمبر متناس یو خبره ویې نه مني دماغو کې زما نه راځي خدای خبر چې داسې جاهلان خلک دغه شان چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو ما تاسو ته مدینه منور مکې مکرمه کې د نبوت ستاره داسې اوس ځلېده. یهودیان باقاعده د مدینې نه لاړل د مدینې منورې نه یهودیان لاړل قصیدې بردې ذکر کړي دي ځان سره تحفې یوړې او نیت یې دا و چې دا مونږ کې پیدا شو چېرته یهودیانو کې هغه آخري پیغمبر پیدا شو تحفې یوړې چیلې یوړې چې دا به د دې ماشوم دپاره مونږ ماشوم چې کله کېږي نو مونږ ماشوم له کمیسګي ممیسګي وکړو دا تاسو کوئ او که نه کوئ زمونږ دونه دړه زور نشته مونږ داسې کمیسګي ممیسګي وکړو ماشوم له داسې ورکوټې غوندې کوټ ولې وکړو سوټ ولې وکړو دا د دې مور پلار پرې خوشحالېږي وکیله مور پلار پرې خوشحاله شي نو دوی د هغه زمانې مناسب سره تحفې د ماشوم دپاره یوړ تلو مکې ته چې وردن نه شو د دوی نیت دا چې دا دې سره ته علاقه ده یهودیان چې وایي دا خو مکه ده مکه کې یهودیان نو مکه کې دوه درې عیسایانو خو یهودیان نو تبه خرابه شو ابن اوریو دغه ډله لا د دې نه مشران بیا چې کله راتله
په نور د باطن سره یا هر څه چې خو چې را درنوته نو د بنو هاشم خپله محله وه د قریشو او د بنو هاشم او بیا د ابن عبدالمطلب خپله محله وه. زموږ په پښتنو کې هم دا قیسې دي. غټه محله کې بیا مونږ ویو لکه دا د پلانکي خیل، دا د پلانکي خیل، دا پلانکي خیل، دا پلانکي خیل، دا برزی دي، دا نصرزی دي، او دا پلانکي خیل دی، او دا پلانکي خیل، دا غیرت خیل دی، او دا سن خیل دي. چې ورغلل ډېر شو چې د بنو هاشم په محله ورننوت. ډېر شو چې د رسول الله سلام په کور ورننوتل. پلار یې وفات شو، رسول الله سلام ورسره پروت وي. دا څوک دی؟ وایي دا خو د عبدالمطلب نصیر وي، د عبدالمطلب سره نصیر دی. وایي خاب و خسرا، تباه و برباد شو. څه؟ ځان یې یاد او که نه؟ او تباه شو که نه؟ کور یې روان شو. وایي خاب و خسرا، غرق پرک شو. ولې غرق پر شو؟ ځان په خبره پکې ځکه غرق پر شو چې د دوی خو دا رای وه چې آخري پیغمبر، تاسو د آخري پیغمبر د شان نه څه خبر یې؟ هر یو پیغمبر دا کوشش کوي چې حضرت موسی علیه السلام تورات اړه وراړو، تلیوبي نقل کړي ده، امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شو چې تاسو نه الله څونه خیر درکړی دی، مونږ ډېر درته نه وي، بیا مونځ او دس په پرېږدی. نو تاسو له الله چې څونه خیر درکړی دی نو مونځ او دس په پرېږدی، خو دا خیر یې د دې مونځ او دس ته وجې درکړی دی. ګورئ هسې نه چې ګورئ مونځ او دس کړی. نو تورات یې اړه وراړو. نو امت یاره دا ټک ټک مه کوئ، دا څوک دی؟ بندی دی. نو په طریقه دې بندی کړه. خبره مې دا کوله چې موسی علیه السلام تورات اړو، نو چې تورات یې اړو نو د اورېدو په وخت کې امت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان راغی. نو موسی علیه السلام خو بیا ما تاسو ته وویل اخو جلالی پیغمبر وی یا الله دا مال راکې، دا ماشوم چې کله څه پورون خوري که نه نو بیا سم رغړي، وایي دا خو مال راکې او دا مال راکې. الله پاک وایي نه، دا تاله نه در کوم، دا مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ساتلی، د امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا خیر او برکت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا ستانه دی. راکه باچا صاحب، دغه باچا صاحب دی. عبدالله مشرق شته او که نشته؟ باچا صاحب هغه هلته وګوره، تا ته چې زه وایم باچا صاحب نو دغه باچا صاحب. پاسه یې وګوره دې خلکو ته، وختي دې خلکو تپوس وکړو، وایي باچا صاحب څوک دی؟ ده رانه تپوس وکړو که بل څه؟ دا باچا صاحب دی. تاسو رانه تپوس وکړه، ښه دا باچا صاحب دی. کېره باچا صاحب، باچا صاحب خبره مې دا کوله، څه مې وي؟ موسی علیه السلام وایي دا مال راکړه، وایي نه تعالی نه در کوم، دا مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. بیا چې راکوزېدو نو د پښتون بیا ده د سره پښتون پنجابي ته کله لاړ شي دا دغه چولي که نه په دې، نو چې وایي په 800 نو بس ته به وایي چې دا په 200 دی. د پښتون بیا سیده 200 نه شروع کړه. د پښتون بیا وایي ښه الله پاکه څه نیم پکې راکړه، 2 حصې راکړه، یو 100 پکې راکړه. وایي نه دا د محمد رسول امتیان. وایي ښه الله پاکه چې نور څه نه کېږي نو ما خو پکې داخل کا که نه. ای موسی علیه السلام چې ستا د امت متعلق وي چې ما پکې داخل کا، نو لوی حیثیت تعالی الله درکړ. نو خبره د دوی دا و چې وایي خاب و خسر، تباه برباد شو، ولا هغه خیر او برکت هغه عظیم. زه تاسو ته ویلی نشم چې په کائنات کې د محمد صلی الله علیه وسلم د نوم یو ډنکه یو نغاره غږیږي، دا ستا د دنیاګۍ کې نه غږیږي. اخوانه دا ستا د وړه دنیاګۍ کې نه غږیږي. دا وړه که ما راته د دې وي چې ته کوم ځای کې ناست دی، دا څونه دا ټوله دنیا چې دې راجمع کړه چې دا څونه وړه ده، نو ته به پیم نه شي چې دا څونه وړه ده. دا ستا په دنیاګۍ کې نه غږیږي. دا چې لوی خلک سترګې پټې کړي نو دا په مشتری او په نیپچون او دا په پلوټو او دا په کهکشان او دا په یورینیم مړه، خو چې په سترګې پټې کړي نو ټول کائنات کې سیارې او ستارې لګیا دي په دې کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو ناشنا کار دا دی چې په دې ایربونو میله کائنات کې صرف یو د فضیلت مخلوق دی چې هغې ته انسان او بیا مسلمان وایي. ګورې دا یو ناشنا کار، دا بابه د تر چرته ځان لوي. نو کائنات د هغه شخصیت د نوم را ډک پر مامور پروت دی. ټول کائنات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسم مبارکه نه داسې ډک پر فروت راغلی دی. دا شخصیت دا چاته چې ملایې ده، او ټول خیر او برکت او هدایت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قدمونو د لاندې راغلی دی.
خیر هدایت جنت برکت د هدایت لارې موقوف دي په تعلیماتو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو هدایت نشته، خیر نشته، برکت نشته. ډېر لوی د دنیا قصې پسې به خو خیر او هدایت او آخرت دا موقوف دي په قدمونو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دوی خو خاب او حسن تباه برباد شو او شو داسې. تاسو څه خبر یې چې د یهودیانو د لاسه څو وتل شریعتونه تې وتل. د شریعت مدار مخکې په یهودیت او په عیسایت او شریعت یې ووته، د الله حکم تې ووته، تصرفات تې لاړل. تاسو نه پوهېږئ چې تصرفات څه، دوی به تصرفات کول. د تصرفات چې په دوی بند شو نو جادو ته لاړل. تصرفات چې په بند شو نو چېرته لاړل؟ جادو ته لاړل د مقابلې دپاره. خو د جادو ګنده علم ته ګوره او د تصرفاتو نوراني علم ته ګوره. چېرته ګند ته ګوره او چېرته مردارې ته ګوره او چېرته مزېدارې ښایسته حلالې ته ګوره. نو چې کله په دوی هر څه بند شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت ته وجې نه، نو یهودیانو ډېر سخت بغض د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شو. سخت د قتل کوششونه یې وکړه، اگر چې ورته پته لګېده چې نه کامیابېږي. خیبر کې روایاتو کې راځي، خیبر کې یو زنانه وه، هغې حضور صلی الله علیه وسلم ته زهر واچول. زهر یې چې کله واچول هغه یې چوخوړل. دلیل نبوت په بېحقي دلیل نبوت کې نقل کړي چې یا د لقمې وي یا آثار و یا هر څه چې خو څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقمه مبارکه دی، دا لقمه دی تالو مبارک ته ورسېده، نو حضور صلی الله علیه وسلم پوه شو چې زهر دی پکې، یا ورته دا لقمه وایي دا نوڼه یې ورته وایي چې زهر دی، بس واپس یې توکو. حضور صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسېده، بلکې تر دې حده پورې حضرت عایشه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی. خلکو ته یې ولې شهید شوی دی؟ یو حضور به فرمایل چې د هغه زهر او اثر زه اوس هم په خپلې مرۍ کې محسوسوم او د هغه زهرو د وجې نه ما ته اوس هم تکلیف راغلی دی. یوه خو حضور صلی الله علیه وسلم له چې هغه زنانه راوستلې شوه، نو حضور ته تپوس کړي دا ولې دې دا زهر راکړه؟ ویې ستا ملګري وي چې پیغمبري، نو که په حقه پیغمبري نو زهر تا ته څه وي؟ زهر تا ته څه اثر نه رسوي، تکلیف نه رسوي. او که په ناحقه پیغمبري نو د هغوی الفاظ خراب وي. مونږ به دنه الله خلاص کړي، خلاص منک، مونږ به دنه الله خلاص کړي. حضور صلی الله علیه وسلم رحیم و کریم و ذات راغلی و په خپل حق یې څه ونه وي. خو ډه شو چې داسې یو 2 غنټې تېرې شوې، نو یو بل صحابي ورسره هغې بشیر یا بشیر نومېده، هغه وفات شو، د دغه زهرو نه وفات شو. نو علما وایي چې د خپل حق متعلق خو 2 احادیث دي، یو دا دی چې معاف یې کړه، بل دا دی چې نه قتل یې کړه. نو د خپل حق تطبیق یې دا دی، د خپل حق متعلق یې معاف کړه. خو هغه وارثان دغه بل صحابي راغلل چې د الله پیغمبره ته به یې معاف کړې، خو زموږ خو سړی وژلی شوی، زموږ یې خو سړی دا دی په زهرو مړ کړو. رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو خوښه، هغوی خپل قصاص په خپله قصاص باندې واغوست. نو د زهرو کوشش یې وکړو. داسې یو ورکوټې غوندې دیوال و، بني نظیر ورته ویل کېږي، بني قینقاع ورته ویل کېږي، دا قبایلو، بني قریظه ورته ویل کېږي، دا یهودي قبایلو، داسې ظالمان. یو دیوال و بس راغورځېده او حضور صلی الله علیه وسلم ته وی راځه چې جرګې له لاړ شو. وی ښه، حضور صلی الله علیه وسلم یې د هغه دیوال د لاندې کېده او شاته کسان ورغلل، زور یې دې دیوال له ورکړو. حضرت علی صاحب راغی، د الله پیغمبره دا دیوال خو راغورځېږي ړقي، چې صحابه ورته وشو د هغه طرف یې په هغه دیوال باندې زور کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت کوشش یې وکړ. هغه هم پرېږده، یوې دعوت ته یې بوته او په هغه ځای کې ورته ځای برابر کو. د میچنې دا غټ پل، میچن پېژنئ؟ د میچنې دا غټ پل چې دا پخوا به تاوېده، دی اوچت کو او زنانه مردارانې زنانه راغلې، سړي یې ناست و، د میچنې دا پل یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغورځو چې شهید شي. جبرائیل علیه السلام راغی، حق خو یې غورځولې، زنانې یې غورځولې، د ملایکو طاقت ته څوک ټینګېږي او پل یې هم لټ کړه. دا ټول د دې هر څه نه چې چلونه ونه رسېدل، نو جنګونو کې د منافقانو د کافرانو سره امداد وکړو. خندق کې دا به ته بیا وې، هغه چې ونه رسېده نو بیا جادو کو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. اما تاسو ته وایي چې یو سړی هر چالي ناکامه شي نو بیا په حرامي توب لاس پورې کړي، جادي وکړه په رسول الله سره. الله تعالی هغه مصیبت او تکلیف هم لر کړه او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی د جادو نه په امن کړه. قل اعوذ برب الفلق و ناس راغی
مخکې راغلی خو په طور د دوا راغی الله تعالی د جهادونو رسول الله صلی الله علیه وسلم له امان ورکړ. نو یو ناکاره ډله په دنیا کې چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د تکلیف سبب ګرځېدلي وو دا یهودیانو. همدغه وجه ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوشش ته وکړه چې دا د مدینې نه لرې کړي. او بیا چې کله وفات کېده نو حضرت عمر صاحب ته وایي چې تاسو یهود او نصارا او خاص کر یهودیان دا د جزیرة العرب نه وکاږي. او حضرت عمر صاحب د خیبر په وخت کې بخاري نقل کړي دي طالبانو ویلي خیبر د حضرت عمر صاحب خلک یهودیانو ویستله. وجه دا ابن عمر صاحب لاړه د شپې دغه پکې څه جایداد و هغه یې ووخه د عمر صاحب زوی ووخه لاس یې ملامات کړه خپې ملامات یې کړې د شپې او یو یې پکې شهید کړ. حضرت عمر صاحب لاړه دا مونږ نه دي کړي بل څوک شته نو تاسو خیبر کې خو صرف تاسو یې مونږ خو نه نو چا کړي دي ورته ویې کډیلی د دې نه وایي څنګه به مشر یې راغی وایي څنګه به کډیلو ستا پیغمبر او ستا مشر چې مونږ ته ویلي چې تاسو به په خیبر کې یو ویلي خو یو خبره بل هم کړې وه وایي څه وایي دی ویلي چې یو شپه به داسې راشي چې تاسو به په خپلو اوښانو سواري او در به ګرځئ. یو ورسره خواته ناست یو دا خو یې ویلي وو پرې پوهېږې یو دا خو یې ویلي وایي ځای چې دا ویلي دي نو لاړ چې تیما ورته ویل کېږي شام هغې ته یې وشړل یهودیان. خو په الحال د یهودیان د مدینې منورې ډېر زیات سبب د ایذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځېدلي وو. دعا کې وخت لږ راغلی یا الله ارحم وکړي کنه یا الله مغفرت او نصیب کې تکلیفونه او مصیبتونه نه په امان کې وساتي. یا الله څونه مریضان چې د صحت کامل عاجل ورکړي. یا الله تعالی زمونږ سیکرټري صاحب نور خان ډراور صاحب دا غزوی بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی صحت ورکړي. زه پرې ډېر زیات خفه یم خدای چې ولې خفه یم خو بس په دې ماشوم ډېر زیات خفه یم چې الله تعالی صحت ورکړي. څونه ماشومان زنانه نارینه بوډاګان چې ستاسو په کورونو کې بیماران دي دعا کوئ چې الله تعالی صحتونه ورکړي الله یې جوړ کړي. زموږ یو ملګری دی د مردان د هغوی والده وفات شوې ده د اخلاص نه ورته دعا کوئ چې الله تعالی جنت نصیب کړي. الله تعالی د هر قسمه تکالیف و مصیبتونو د آخرت او د قبر نه په امان کې وساتي. بچو پسماندګانو ته الله تعالی خیر نصیب کړي. تاسو کو بیماران یې که موږ بیماران یو الله دې تاسو له صحتونه درکړي د شرور آفتونه نه الله په امان کې وساتي. او دعا کوئ چې الله تعالی دا ځای د خانقاه د فقیرخانه دا مدرسه الله تعالی شاد او آباد وساتي او دا د خیر او د نور او د هدایت او د دین او د آخرت د خیر ذریعہ زموږ ټولو لپاره وګرځي. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.